د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ کې هم لکه د نورو هغو د کوکنارو کرکیله صفر شوې. د دې ولسوالۍ یو کروندګر وایي دوی اوس په خپلو ځمکو د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو پر ځای حلال فصلونه کري. چې اوس په کار دا دي چې د دهقانانو څخه مرستې شوې وې چې غنم یې ورکولې، تخمونه یې ورکولې، خاورې یې ورکولې، دوی سره کومکونه کولې. کوکنار موږ بند کړل، موږ ویل چې زه دا ناروا دی، موږ ته هم ناروا ښکاري او حکومت ته هم ناروا ښکارېده. موږ د حکومت امر ومانو. د ګوشتې یو بل کروندګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه د کیمیاوي سرو او اصلاح شویو تخمونو د مرستې غوښتنه کوي. کوکنار دلته صفر د حکومت بند کړي دي. دلته میوې بوټي حاصل ورکړي، الحمدلله د کوکنار نه 100% ښه دي. کوکنار آرام بوټی دی. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره کومکونه وکړي. سرې را الله کې دغه شل تالان سرې غواړي، موږ ورته وس نه کېږي، کیمیاوي سرې غواړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي د کرنې وزارت د بدیل معیشت پروګرام له لارې کروندګرو سره د کیمیاوي سرو، اصلاح شویو تخمونو، حیواني خوراکي او باغدارۍ برخو کې مرستې کړي. ننګرهار کې د امیر حفظه الله د فرمان په اساس په ټول ننګرهار کې نشهیي توکي نه یوازې کوکنار بلکې ټول نشهیي توکي مخنیوی شوی ده او کرکیله صفر ته رسېدلې ده. د اصلاح شویو تخمونو، شنوخونو او دغه برخه کې د کرنې اداره او د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت مقام هڅه کوي چې د بزګرانو د پیاوړتیا او همدارنګه د پرحاصله نوو ترویج او د ډېر حاصل ترلاسه کولو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشي چې هر کال موږ زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ویشو. په ټوله کې کرنې ریاست ننګرهار کې د کوکنارو پر ځای د انجی، موتیا ګلانو، باغدارۍ او نورو بدیلو کښتونو باندې کار روان کړی ترڅو بزګرو ته ښه عاید په لاس ورشي.